نننې زمونږ سبق سورة النساء 15 سپاره 33 نمبر آیات خوانوالی تر 35 نمبر آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ او د پاره د هر یو تن ګرځولي دي مونږ وارثان د هغه مال نه چې پرېښودي وي مور او پلار او خپلو خپلوانو. والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې پاخه شو لوزونه ستاسو هغوی سره فآتوهم نصیبهم نو ورکئ هغوی ته حصه د ملګرتیا د هغوی. ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله د په هر یو شي باندې پوهه. الرجال قوامون علی النساء سړي به حاکمان وي په ښځو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض په هغه څه باندې چې غوره والی ورکړی دی الله بعضو د دوی لره په بعضو باندې وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د خرج کولو د دوی د مالونو خپلونه. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله پس نیکانی ښځې عاجزی کونکي الله ته حفاظت کونکي د مالونو د خاوندانو په وخت د نشوالي د خاوند کې بما حفظ الله په وخت د نشوالي د خاوندانو کې په وخت د نشوالي د خاوندانو کې بما حفظ الله په سبب د هغه چې حفاظت کړی دی الله د دې ښځو په خاوندانو. واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فاعظوهن نو نصیحت وکئ دی ته واهجروهن فی المضاجع او بیرته شئ دی نه په بسترو کې وَاضْرِبُوهُنَّ او اوهی دی لره په وهلو مناسبو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا نو که دی تابعداري کوي ستاسو نو مه لټوئ تاسو په دی باندې لاره د طلاق. ان الله کان علیا کبیرا یقینا الله دی اوچت ذات
لوی مرتبه والا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او که یریږئ تاسو د خلاف نه په منځ د دې دواړو کې فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا نو اولیږئ یو فیصله کوونکی د اهل د دې سړي نه او یو فیصله کوونکی د اهل د دې ښځې نه. یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما که اراده کوي دا دواړه د جوړ جاړي موافقت پرا ولی الله پمینز د دای کې. ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله د پوهه خبردار.